د ورزشي ټولنیزو سیاسي او نورو جالبو معلوماتو لپاره د افغان اپډیټس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغان ټاکنو کمیسیون پخوانی مشر له عامه بودیجې د غلا په جرم محکوم شو. سلامونه، زه ملک خان لوران یم او تاسو د افغان اپډیټس یوټیوب چینل لیدونکي او اوریدونکي. د امریکا یوې فدرالي محکمې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او د مشرانو جرګې غړی احمد یوسف نورستاني له عمومي بودیجې د غلا په جرم محکوم کړ. د امریکا د عدلیې وزارت د خبرپاڼې له مخې ښاغلي نورستاني د سویلي کالیفورنیا محکمه کې منلې چې د 2015 کال په جولای او د 2018 کال په ډسمبر کې د سفر او خپلې استوګنې په هکله درواغ ویلي او بې قانونه د امریکا د ټولنیزې خیرښېګڼې له بودیجې له 100 ډیر ډالر ترلاسه کړي دي. ښاغلي نورستاني محکمه کې منلې چې د 2015 کال جولای کې د امریکا د ټولنیزې خیرښېګڼې له ادارې د کم عاید خلکو د لګښت حکومتي مالي مرستو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه. هغه کسان چې دا دولتي مرسته ترلاسه کوي باید امریکا کې استوګن وي او حکومت ته له 10 ورځو د ډیر بهرني سفر رپورټ هم ورکړي. ښاغلي نورستاني منلې چې د ټولنیزې خیرښېګڼې ادارې ته یې د سفرونو او خپلې استوګنې په هکله بیا درواغ ویلي. هغه له 20,000 ډیر ډالر بې قانونه له دې ادارې ترلاسه کړي او له 3,000 ډالر یې ډیر د درملنې لګښت هم شوی دی. د امریکا د عدلیې وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې دې پلټونو کې د افغان بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکي هم همکاري کړې ده. ښاغلي نورستاني منلې چې حکومت ته به دا پیسې ورسپاري. ټاکله د حکم د 2020 کال د مارچ په 9 نیټه صادر شي. افغان سناتور ممکن په 10 کلن بند او 250,000 ډالر نغدي جریمه محکوم شي. کابل کې د امریکا سفارت یو ټویټ کې ویلي ښاغلي نورستاني امریکا کې بغلا محکوم شو. دغه ټویټ کې د ښاغلي نورستاني په هکله د امریکا متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت د خبرپاڼې دا خبره هم راغلي. فساد پوله نه پیژني. هر څوک چې هر هیواد کې عامه باور وبایلي او یا له خپلو وړتیاو ناوړه کار واخلي باید عدالت پرې پلی شي، چې نورستاني باندې ورته کار هم وشو. دوستانو، دا د پخواني د ټاکنو کمیسیون مشر او د ولسي جرګې پخواني غړي احمد یوسف نورستاني په هکله خبر چې له افغان اپډیټس یوټیوب چینل څخه موږ درته وړاندې کړ. که دغه راپور مو خوښ شوی وي نو در سره یې خوښ کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې خبره شي. او مه هېروئ چې د نورو تازه ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو له نورو تازه او وروستیو او کره معلوماتو نه خبر شئ. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.